الله د رسول الله مبارک صبر ته حیران شي. مکې ورته پرېښوه، کلی پرېښو، ډېرو نه ښځې پاتې شوې، بچي ترې پاتې شو، وطن پاتې شو، مان پاتې شو، ځمکې پاتې، کروړ تربوران پاتې شو مدینې ته. او 400 میل لرې رالل، 400 میل سره 500 کیلومیټر تقریبا د مکې نه مدینې ته په دشت بیابانونو کې غریبانان راوتښتېدل. قسم په خدای که د صحابو د هجرت قصې مو واورېدې حیران به شي. داسې صحابه دي، داسې اوس دا وخت نه دی. مو پلار او ترونو ته جامې ویستې، بربنډې کلوي، ځای ودې د موږ د شریفانو جامې ویستې، ځای ودې، او ښځې دقسې وشړلې، ځه یوازې ده، لرې کېږه. اوهو، او دا لږ مزل نه دی والله، په ګاډي کې مونږ تګ شو، او نور تګ وراغه، او دشت او بیابان اوبه لار کې نشته، بوټې لاندې نشته، او دا 500 میل غریبانان 2 ملګري کېږه، او 3 ملګري کېږه او راځه، او 2 کم دی، یو پټ روزه بل روزه، لار کې اتفاقي ملګري کېږه، لار هم نه د معلوم فارانو. دومره ظلم دی وکړه، هلته خپل د ما ایمان دی، زه پوه شه د ما کار پوه شه، ستا ما سره څه دي؟ په شګو سملول، او په وجودونو کې ورته شګې اچول، او زغرې به یې ولې وجود ته اچولې، ګرمې زغرې، او په عسکرو یې سملول. ځته خپېره وویستې، څوک غریبانان حق شي ته لاړل، د اهل مکو انتهایي ظلمونه کړي. چې رالل نو بیا به یې څه چل کو، بیا به راتلل د مکې نه، نو د مسلمانانو په چراګاه به یې ور یا لکه پرېږې دی که نه، کلي درته پرېښو، قوم یې درته پرېښو، کورونه یې درته پرېښودل، ځمکې درته پاتې شي، بنګلې کورونه هر څه پاتې شو، نو په دې کې هم نه معاف کوئ. نو مدینې ته به رالل، نو د مسلمانانو چراګاه باندې به یې ور نو ساري به وسوځېده، نو بوسو له به ور ورته شو، نو غنمو له به ور ورته شو، نو د کجورو ټوپ له به ور ورته شو، او که هلته چې کوم غریبانان مسلمانانو هغه به یې وهل ټکول به، او که په لاره به که مسلمان ته او دی به ګیر که او به یې نیوه وهل به. صحابو الله ته فریاد شروع کړو، یا خدای پاک ای سره موږ څوک اوس په څه اخلاص شو، وطن هر څه پرېښودل، دلته هم راپسې اوس راځئ، او هلته چې غریبانانو ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهله، هغې چغې خدای ته ووایه. نو الله نبی علیه السلام ته چې دې نه بغیر نه کېږي، چې تور به چوکه راوایه، چوکه راغېستل اوس په، او ډېره اسانه چوکه ده، که دې ورپسې راواغېسته چې د مکې دا خلک تیزونه واچوي. اسنګه ادا چې د مکه خو وادي غیر ذي زرع ده، خپله پکې فصل مسل نه کرلی کېږي، او ټول نظام یې په تجارت دی، او د تجارت لویه ذریعه د هغوی شام، او د شام ته چې دوی به په کومه لاره تلل، او د مدینې په ګاونډ کې تېرېدل. لاړ شه دا لاره ورته ونیسئ، لاره ونیسئ، او دا تجارتي قافله ولې لږه ویروئ، بس دوی به پوه شي او که دا مسلمانان موږ نور تنګو، نو په موږ د تجارت لاره بندوي، او که دا د فساد لاره په موږ بنده شي، خرو بس او به یېرېږي. نو یو قافله روانه شوه د مکې نه شام ته، نو نبی علیه السلام ته الله ووځه ورپسې، وځه ویروه، نو لاړه ورپسې. نو چې نبي هم عشیرې مقام ته ورسېد، نو پته ورته ولګېدله چې قافله رانه شام ته وتې ده، نو واپس، نو بیا ورته پته ولګېده چې قافله واپس را روانه ده، نو دوباره ورپسې هغې پسې ووته، مخکې تلو وله او واپسې، نو چې یو مقام ته ورسېده، غالبا ودان وته وایي، نو پته ولګېدله چې قافله رانه مکې ته ووته، نو واپس راغی. نو د ابوسفیان قافله بیا روانه وه، او دا قافله بیا شام ته تلو، دې کې ډېر لوی مال و، دا په دې قافله کې د 50,000 دینار مال و، 50,000 دینار سرو زرو سکه ده، او 80 کسان ورسره ځوانان او سردارانو د حفاظت لپاره، مضبوطه قافله وه، او د اهل مکه د هر چا مال پکې و، مضاربت او شرکت. نو رسول الله مبارک ورپسې ووته، ویځو ورپسې چې دوی ویرېږي، نو چې ووتل، نو قافله دې شام ته بیا وتې وه، نو ابوا ته ورسېدل واپس سره، نو بیا ورته پته ولګېدله چې هغه د ابوسفیان قافله واپس را روانه ده، نو بیا ورپسې ووته. خو چونکې تجارتي قافلې پسې وتل، د جنګ مقصد یې نو، یرول یې مقصد و، ډاکه مقصد یې نو، یرول او خوف یې مقصد و، نو صحابو ته یې وی که څوک ځي لاړ شي، او که څوک نه ځي مه ځئ، اختیار یې ور. که جنګ یې مقصد وي، نو اته تورې به یې نوړې تورې وې خلکو سره، که جنګ مقصد وي، نو بیا به د مدینې نه ټول خلک ځان سره ویستې وي، او مقصد جنګ نو، مقصد دغه تجارتي قافلې والا یرولو، چې د دې په سبب اهل مکه ویرېږي، موږ ته خلاص شو، اوس راځي دلته را باندې حملې کوي. نو چې دوی څنګه ووتل، ځکه خو صحابو له خیال ورکړه، که څوک ځای هم او که څوک نه ځای هم، او ټول لښکر کې 8 تورې دي، 6 زغرې دي، او یو خان دی، او یو اوښ په 3 کسانو شریک دی. رسول الله مبارک سره زمیلین څوک و شریکان؟ یو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه، یو حضرت علی رضی الله عنه، 2 به سوارو، یو به پړی نیولی. قسم دی وی چې تلو، رسول الله مبارک چې کله نمبر راغی، نو لاندې کوز شو، ملګري ته یې ویې خېجه، د الله رسوله دا څه کوې؟
ته به سورې زه او علي به د سره نمبر بدلو را بدلو. وی نه دا عدل نه دی، انصاف نه دی. څومره مدل چې تاسو بره وکړو او تاسو لاندې وی، اوس په زم په خپل نوبت کې وی قصب دی کې پرېښودو، هغسې به یې پړې د اوښ نیولې وراوه. داسې مشر چې د چاوي خلک به ترې ځان نه قربانوي. بهر کې دی ووتل. ابو سفیان ته پته پتلو کې لګېدلې وه چې صحابه خو راووتل، موږ چې بچ شو واپسۍ کې د خدای خیر کې. نو ابو سفیان چې راته نو پته ولګېدله ابو سفیان ته مقام زرقا ورته وایي، هلته ورته پته ولګېدله چې مسلمانان راوتي دي، جاسوسان د دواړو خوارو. نو ابو سفیان دوه کاره وکړ، یو یې قافلې له رخ بدل کړ، د دریاب غاړه یې واغېسته، لاره یې بدله کړه، ډېر هوښیار او دویم یو سړی و زمزم ابن عمر غفاري، هغه ته یې ویې داسې وکوه، زه خو قافلې له رخ بدلوم خو هسې نه بل لاره راته ونه نیسي، او دا خو 50,000 دینار مال دی او موږ 80 کسان ټول به مړه شو، ته مهرباني وکړه لاړ شه شا به ځان رسوه. او داسې اوښې ورکړه چې د هغې نه اعلی اوښ نو، او 50 دینار یې هغه له ورکړل چې دا ته واله دا ستا انعام، او مکې ته ځان ورسوه او اهل مکه ورته ووایه چې شا به یې ځان د قافلې دفاع له راوباسه، د دې تجارتي قافلې، او که رانغلی ګورې موږ نه مرو او ما له دس کړي. زمزم ابن عمر لاړ او د خپل مشرکانه رسم اظهار یې وکړ. د هغې قانون به دا چې خطرناک خبر به نو هغه به چغې والې او څادر به یې داسې ونیوه د سر نه، او دا څادر به یې داسې تاوه، سر نه بره به یې څادر تاوه او چغې به یې والې، اوازونه به یې کول، نو خلک به ورله رالل چې څه چل خو دی. نو زمزم ابن عمر څه چل وکړو، د کمیس پرتوګ وویستل، سر نه یې تاوهل، کمیس پرتوګ، خطرناک خبر، او د اوښ پوزه یې په توره زخمي کړه، هغې نه اوښ وینې بهېدلې. نو ټولو خلکو ویې لکه دا زمزم خو د ابوسفیان د قافلې کس دی، څه چل جوړ شوی، او په ټولو مکه کې اوښ تاوهه او منډې و، خلک ورپسې دي، ودرېږه څه چل دی، وی راجمع شئ بیت الله ته، ودرېږئ، واړه لوی نارینه زنانه ټول راووتل، ابو جهل عتبه چې څه چل دی، وی بس قافله هم تباه شوه، او چې کم مړونه دي او یا هم مړه شوي، او کم ځای مړه شوي نه مړه نه دي خو وجې نه یې دله، قافله لوټ کوي، هلی مدد له دی ابو سفیان راولېږل، بس خو چې دی ووی نو بس ابو جهل فورا اعلان وکړ، عتبه مشر و، کاکاجي ځای چې تیارېږو، خلک یې راویست، چې راویستله اوس روانېږي، قافله روانېږي. دې خوا ته ابو سفیان لاره بدله کړه او دا چل یې وکړو، او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ترور وه بیبي عتیقه خوب یې ولیده شپې، وی خوب مې ولیده یو سړی راغی په اوښ باندې سور و، اوښ یې دلته څملاو، چې اوښ یې څملاو نو بره اوښت دی جبل بی قبیس ته، او یو کاڼ یې راوغورځاو او کاڼ یې ډکرې شو، او د مکې هر یو کور ته د هغې ذرات ورورسېد، او بل یو کس و نوم یې هېر شو، هغه یو خوب ولیده، هم د رسول الله مبارک د ترور زوی دی، خوب ولیده، او یې خوب مې ولید چې یو سړی راغی او ودرېده او اوښ یې په نیزه وو، او د هغې نه وینو دار یې ووالې، او د مکې ټولو کورونو ته یې وینې ورسېدلې، او اواز یې وکړه، یو مضبوطه چغه یې وواله، الا انفروا یا آل غدر الى مصارعکم فی ثلاث، چا به د هلاکت ځای له درې ورځو کې وځي. نو عاتکې عباس ته دا خوب وایي، خو ګورې ای وروره عباس یې رو چاته الو نه وی، خبره پټه وساته خو خطره ده. هغه بل هم دا خوب وایي، هغه خو الوی ولید ته، ولید یې دوست و عباس، ولید لاړ ابو جهل ته الوی خبر، ابو جهل عباسه دلته راشه څه چل دی، اوسه پورې خو هم سړو د پیغمبر یې دعوې کولې، اوس هم ښځو هم دعوې شروع، پته به ولګي چې ما به زما کور ته به وینې دی او که ستاسو ستا درواره، عباس مسلمان خو پټ پته به ولګي. صاحب قافله تیاره شوه، چې قافله تیاره شوه دې کې یو سردار امیه د دوی مشر و، یو د یو خاندان مشر و، د اوږده قصه ده. دا یو وخت کې حضرت سعد رضی الله عنه راغلی و مکې مکرمې ته، د دې امیه او د هغه دوستانه وه، د جاهلیت نه مخکې به یو بل له تل راتل، د سعد مدینه کې، د امیه مدینه کې منډی وې او د سعد دلته وې، نو دا تجارتي دوستان. نو چې کله رسول الله مبارک هجرت وکړ نو سعد راغی، امیه ته وایي ملګري زه رالم عمره کوم، یاره وایي سعد مخکې خو ته په جدا دین وې، اوس په جدا دین یې، د رسول الله مبارک نه هغې د هغه ملګري او هغه سره مدد کوي. نو داسې که د ما خو دوست دی ملګري به مې، خو ګورې خلک درته غوسه دی، اهل مدینه ته زموږ ټول خلک غوسه دی، وایي زموږ دشمن دی پناه ورکړه مدد ورسره کوي. نو داسې ټیم کې دی وباسم چې څوک نه چې طواف وکړي پټ غوندې، وایي ښه. نو د غرمې اکثر خلک ودي، غرمه وه، د غرمې یې وویست، چې ویې ویسته حقه خبیث ابو جهل په مخه وله، هلکه امیه دا څوک دی؟ سعد دی، پېژندی که نه؟ تل راتل به تا جره
او سعد دی زمونږ دشمن لا صحابیانو له امن ورکو او ته دلته بېغمه ګرځې. قسم په خدای که د امیه سره نه وې چې تا سره ما کتلې. دی ورته څه وایي ای ابوجهل په ارام کښېنه، دلته خو به ته ما سره وګورې ما به مړ کې، خو قسم په خدای کې د مدینې د شام لاره در باندې بنده کړم. ته خو په ما لاره به ما دمکي منه وباسه، ته ما دلته مړ کې ما نه به تجارت څنګه کې، په کومه به رانه ځې. بس سره ګرم شو چې ګرم شو امیه له پکار و چې د میلمه مرسته یې کړې وې. او ابوجهل ته ویل چې بھئی ابوجهل ټیک ته مشر یې خو دا زما میلمه دی، مړه میلمه خیال وساته. نو امیه لا په سعد راولګېده، سعده پام کوه زما میلمه و ابوجهل زموږ مشر دی، سید هذا الوادي ته ګورې غږونه کې زما میلمه نو په سر سپی په سر هلې. بس امیه خفه و چې ته خو زما دوست دی، باید ته زما مرسته دې کړې وي. امیه ته خو غلی کښېنه، ستا متعلق خو رسول الله مبارک ویلي دي چې دې به موږ وجنو. خبره خو خوره شوه، سعد لاړ مدینې ته، امیه کور ته لاړ. ښه دی هغه سعد خو ماته دا ووایي، وره کافر خو ټیزني که نه، سعد خو ماته دا ووایي. څه ووایي؟ وایي چې پیغمبر مبارک وایي چې دې به وجنو. والله لا یکذب محمد، قسم په خدای دروغ نه وایي. او د ټیزه نه بار موزه که نه دلته نه رده څه شور دی جوړ کړی، دلته نه ته بار موزه. دې کې دا جنجال جوړ شو. چې جنجال څنګه جوړ شو نو ټول ابوجهل په ټولو مشرانو وګرځېد، راغونډې کړل. امیه ته چې راغی، امیه ته خو پته وه. امیه ورته ویل ابوجهل زه خو دا جوړه خېټه کې ده ځان په دی چې څو اوښان یادی څو سړي یادی در کوم. نه ابوجهل په الف لام شیطان هغه وایي چې زه وځم چې ستا پلار به مه باسه، ته څنګه پاتې کېږې. نه جي داسې نه ده کاکاجي. او به یې مشر و چې ته نه دي دا نور وروستو کېږي، دا څه کوې شرم دی. نه جي نه جوړ ښه داسې وکړه را سره وځه سمن دی چې دا خلک اوس ته پاتې کېږي دا نه ځي. نو چې سمن دی ته وځې تا له به لار درکړم ته به بیا راځې. ښځه ټیک ده، ښځې لاړ منډی کې اعلی اوښ واغېشته. ښځه ورته وایي یسربي رور چې درته ویلي و یسربي رور یېل دی. نه 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 ځم نه راتښتمه سمن دی ځم دروازه کولاو ساته. ابوجهل اوس چل ورسره وکړه، هغه په یو څلور پنځه کسه نوجوانان مقرر کړل چې لالا به تښتي، لالا مې تښتي خو چې دنه ونه ځي. د لالا خیال به ساتئ. چې لاړل یو ځای کې یو منزل کې دمه شو، چې دمه شو نو امیه خلک وده شو، شپه ده. امیه غلی غوندې راپاڅېد او اوښ به یې ځان سره نږدې تړه چې خلک پوهېږي که نه چې بس ما خپې ویستې. نو چې څنګه راپاڅېد هلکان راغلل، کاکاجي خیر دی سرکوزو چې سملې باباجي مونږ ستا خدمت ته وله لوټه پکار اوبه پکار دي څه بل څه پکار نه نه سملې وده شی نه نه مونږ خو تا ته ولاړ یو مونږ کې که باباجي باندې څه چل وشو څه مسله نه سم نی دغه دی بچ شو. زه بل منزل کې برات چې بل منزل له ورسېده او ټول خلک وده شو د چې یو خوا به څوک نشته غلی راپاڅېدو خله هغې یو قصد دا نوده کړی رامنډی کې باباجي خدمت څه چل دی ابوجهل وپرې کړو سرکوزو وده شی نه نه مونږ ستا خدمت له مونږ چې باباجي څه چل وشو شپې راپاڅېد په دقه چلی بدر ته ورسه چې بدر ته ورسېد که نه او جنگ شروع شو نو ده بسې د عبدالرحمن ابن عوف سره هم دوستانه وه چې جنگ شروع شو او صحابه ورپسې شو د شاته زوی کېنولي په اوښ باندې او علا اوښ دی چې څنګه په اوښ دوی دی او مسلمانان ورپسې شو دی کې پوه شو چې اوس خو راګېرېږم نو شاته دوی له لته ورکړه ویې غورځاو یو به مې اوښ سپک شي نو به تختم او دویم دا دی چې دا مسلمانان مې په زوی شي نو زه به ترې پټ شم مسلمانانو زه یې مړ کړو په ده پسې شو عبدالرحمنه هغه د آواز دا ګیرۍ مې ګورې وی اوښ نه ټوپ کا اوښ نه ټوپ کړې عبدالرحمن ابن عوف راغی د پاسه پې ځان ور واچو صحابه وی پرېږده دا دشمن وی نه 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 او هلته ښکاره چا که دا امیه هغه و چې هغه د بلال سردار و بلال باندې ظلمونه کول بلال غونډۍ ته وخته لا نجوت ان نجا امیه چغه وواله کوم دی هغه دی بس خلک ورپسې شو چې ورپسې شو عبدالرحمن ابن عوف پې ځان ور واچو وی دی پرېږدی نبي علیه السلام له بوزم چې امن ورکړي هغې وی سوال نه پیدا کېږي هغه لرې ورسوه خو بچ کېږي خیر نه یې پرېښوده اپې د پاسه پروت دی او دې ته لاندې دی او صحابه یې پاسه نه پاسي بس یو صحابي توره لاندې نه کړی ناسې وله په دا خېټه کې وړقوله د عبدالرحمن ابن عوف دا خپم پکې لږه زخمي مردار شو واقعیت دا و چې د ابوجهل لښکر خو وته هلته رسول الله مبارک هم خپل جاسوسان خواره کړي چې علیه السلام مقام صفرا ته ورسېده نو لاول خو نبي علیه السلام بیرې سقیا ته ورسېد بیرې سقیا ته د لښکر معاینه یې وکړه
دا خو پته نشته چې موږ کم لځو. د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت روا دی. بیرو سقیا ته چې سیم ورسېد معاینه یې وکړه چې کوم وړو هغې واپس کړه او چې کوم 15 کلن و هغه یې پرېښودل. چې مقابل صفرا ته ورسېدل چې جاسوسان ول راغلل وی د الله رسوله وی ابو جهل قافله را روانه لښکر او چا ووی موږ ته پته ولګېدل. بس نبي علیه السلام دقه دی صحابه کېنول مشوره یې شروع کړه. وی څوک اوس تاسو مشوره راکوئ واپس ځو نو هم څه خبره نشته ځو به او کوئ چې ورځو پې. نو بعضې صحابه ووی د الله رسوله ته خو د ابو جهل د لښکر دپاره نه یې راوتی، ته خو د ابو سفیان قافلې له راوتی او د ابو سفیان قافله لاړه د چې ځو. او بعضو وی صاحب موږ سره تورې نشته، موږ خو د لښکر په جنګ نه یو راغلی، اسباب کم دي، تورې نشته، نیزې نشته، زغرې نشته. نو که خامخا لښکر سره جنګ کې نو واپس به لاړ شو چې کومک ځان سره کو اسباب راوالو. موږ سره څه دي؟ دا خو ته ټول مسلمانان اوس مري ځکه ته تورې هغه زر خلق دی چې ته مقابله کوي. ظاهري اسباب ته وکتل او بعضې خلک پاڅېدل. حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه پاڅېده او رسول الله مبارک ته څه وایي؟ هر چا خپله رایه ورکوله که نه. الله رسوله ورځپې موږ د چاته ولاړ یو او موږ د موسی علیه السلام د قوم په شان نه یو چې هغه ته قوم وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قسم د الله په ذات چې ستا نه مخکې رستو ښي ګز طرف ته به یو چند جنګېږو. و چې دی واورېدل د رسول الله مبارک مخ در رنسور شو. مقصد دا و چې څوک ملګرس پیدا شي واپس دل خو شرم دی. او بل ابو بکر صدیق پاسید مضبوط تقریر یې وکړو، حضرت عمر پاسید مضبوط تقریر یې وکړو. رسول الله مبارک به آواز کو اشیرو علی ایها، مطلب دا و چې انصارو ته یې کتل چې انصارو خو ما سره بیعت عقبه کې دا ویلي چې که دشمن در باندې حمله کوله مدد به دې کوو. دا خو یې نه ویلي چې جنګ له به ځو در سره. حضرت سعد ابن عباده سعد ابن معاذ پاسید الله رسوله ستا جوړ نظر موږ ته دی، موږ ته جوړ نظر دی. قسم په خدای چې په تا مو ایمان راوړي که ته موږ ته حکم کې برک الغماد یو لرې ځای دی چې هلته اسونه اوس غلوی د الله په ذات قسم چې هلته یې رسو. او که ته راته حکم کې چې دریاب ته دا خپل ځانونه او اسونه ورغورځوی په دریاب هم ورداندو. او دا مو ایمان دی چې تا به خدای نه رسوا کوي. امضي علی امریکا چې خدای راته څه حکم کوي زه موږ در سره یو. که دی ووایي که نه رسول الله مبارک څه وایي؟ وی داسې کار دی چې ما سره الله د دوو ډلو کې د یوې وعده کړې اوس تاسو خوښه ده هغې له دی امید درکوي که دې له دی امید درکوي وعده را سره کړې ده. اوس څنګه چا وي صاحب چې وعده یې کړې ده هغه د ابو سفیان بخي معلوم دی وسانن او اکثریت څه وی نه 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 چې وعده یې در سره کړې ده بیا په دا مضبوطو ورځو بس فیصله وشو روان. اوس دوی خو تکل کوي چې د ابو سفیان هغه کم ځای ده او د ابو جهل کم ځای ده. ابو جهل هم تکل کوي چې مسلمانان کم ځای دی، ابو سفیان هم کوي. بدر ته رانږدې شو، بدر ما لیدلی دی، غونډۍ دي غرونه دي ګیر چاپېره ډېر زیات واړه غرونه دي ګیر چاپېره لارې دي. اوس دې غرونو نه څه یو خوا یې څه بل خوا خو یو بل ته پته نه دی. بس رضی الله عنه حضرت عدي دا دوه کسان جاسوسان مقل کړل چا به لاړ شي. دوی چې څنګه رالله اوبه هم پیدا کړې او معلومات هم وکړې. دا چې کوم ځای کې د بدر کوي دی دې کوي سره دوی اوښان سملول او مشکونه یې د اوبو نه ډک کړل او په اوښانو کې یې ایښودل او لاړل. جاسوسي هم کوي معلومات هم کوي. خو چې دوی لاړل ابو سفیان راغی هم ګرځي چې خدای ته په ډغره ورنشو صحابه ولا هم تاویږي هغه هم کسان خواره کړي دي چې ابو سفیان د کوي له راغی هغه ماشومانو کوي باندې ماشومانو رښتیا هغه جینکو ابو سفیان د دوو صحابو چې مشکونه ډکول نو هغه دوه جینکو یو بل سره په جنګ وي هلته د کوي نه جینکو بوړې یو ګیرې بلې دوی ما خپله قرضه راکړه بله ورته ویل لږ صبر وکړه د ابو سفیان قافله نن سبا دلته په پلان کې روزه رسېږي دی خو به ټول تجارت باندې بنا وه نو بس ما سره سامان دی به خرڅ کړم تا له پیسې درکړم. دې دوو صحابو دا خبرې واورېدې ولاړه. دی کې ابو سفیان راغی جینکو ته یې څوک ناشنا خو هم څوک نه دي لیدي دلته وی نه ناشنا خو نشته و یو دوه کسان رالل هلته یې اوښان سملول او بیډه کې کړې ولاړل. وی کوم ځای اوښان سملولی دي وی هلته. ابو سفیان چې لاړل د اوښانو هغه ځای کې پچې پرتې وې هغه یوې ماته کړه بلې ماته کړه چې ویې کتل اډوکي پکې راووتل. والله نواتو یثربا قسم په خدای دا خو د مدینې د کجورو اډوکي بس قافلې له رخ بدل کوي همدلته دي اخو به بله لار. دې کې د ابو جهل لښکر راغی چې د ابو جهل لښکر راغی اوس ابو سفیان خو شپې ویستې اوس هغه ته خو پته و چې همدې علاقه کې دي هغه د دریاب غاړه واخیسته په بله لار اخو بچ شو.
او چې بچ شو نو د ابوجهل لښکر پسې سړی هم راولېږه چې بس تاسو ماله راوتې او زه بچ شم راځئ. ابوجهل د یو 2 کسان صحابه ونیول چې وینیول نبي صاحب په مانځه ولاړو او دوی به راګیر که وی تاسو څوک یې؟ هغوی وی موږ د ابوجهل د لښکر یو. دوی به راګیر کړل تاسو موږ یاروی ابوجهل کوم دی؟ تاسو د ابو سفیان د لښکر یې. نو وی به یې وهل نو چې وی به یې وهل او زه بس د ابو سفیان د لښکر یو. نو پرې به یې ښودل وی د کوم لښکر یې؟ وی د ابوجهل. نو بیا به یې راګیر کړل دروغ وایې موږ یاروی. نو او چې ویل او د ابو سفیان د لښکر یو چې پرې به یې ښودل بیا به یې د ابوجهل. نبي صاحب سلام وکړ نو مسکی شو وی چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا درته وایي نو وهی. ولې د الله رسوله وی د ابوجهل لښکر راغلی پورې نړه پروت دی ما ته الله اطلاع را. صاحب من د ابوجهل لښکر هم بدر ته راورسېده خو هغوی مخکې راورسېدل او صحابه وروسته ورغلل چې کوم بهترین ځای و اوچه ډاګه هغه هغوی ونیوله. صحابو ته شګې پاتې شوې د اوبو کوي هغوی ونیوه دوی سره اوبه هم نه کېږي دوی څنګه هغه زر دی او دا 314 د وسطې نه لیس او دوی سره غریبانو هم سره یې صحابه وایي د الله رسول دا به څه کېږي موږ خو شګو کې په شګه کې منډه نه ولې کېږي ستړي کېږي به ته اوبه نشته او بعد یې پکې جنوب هم شو خو یې هغوی نیولې کلک ځای هغوی نیولې دی وایي بس تاسو پرېږدئ ما سره الله مدد کوي. د شپې الله باران وکړ داسې باران وشو چې صحابو زر زر ځان ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېدې مشکونه هم ترې ډک کړل د اوبو نه ویم لمبل او د صحابو طرف ته چکړې جوړې شي د کافرو طرف چکړې جوړې شي چې منډه واله پرېوتل به چکړه شو او د دوی ځای کلک شو. ټوله شپه رسول الله مبارک یو سپر یې وله جوړ کړی د څانګو نه په جلا کې تېره کړ ټوله شپې الله ته ټوله شپه صحابه وایي موږ خوبونه وکړل او چا سوکې وکړې او رسول الله مبارک ټوله شپه خدای ته وژړل او چې سهار پاڅېده قبلې ته مخ کړی والله ته یا الله دا وړه غوندې ډله نو الله که دا دې مړه کړل نو تر قیامته پورې به ستا نوم اخېستو ونه سو الله ما ډېر محنت کړی او دا لږ مې پیدا کړي یا الله دا وږي دي یا الله دا بربند دي یا الله دا تږي دي یا خدای دا خپې لخپین الله ستا په دین مین دی او ستا د دین دپاره پروردګاره راوتې دي یا الله ما ذلیله نه کې ما ورته ویلي دي چې الله به مدد کوي یا خدای چې ما رسوا الله ما ذلیله نه کې. څادر مبارک ته پرېوت حضرت ابوبکر راپاس څادر یې ورته پر سر واچوي بس بس د الله رسول خیره ووته آیت پخلی و سیحزم الجمع ویولون او صیبه لښکر میدان ته ووته ابوجهل چې وکتل چې دا خو اته تورې اته توره څه چیرې نور د کجورو ډانګونه دي او اخوا ټولې تورې دي او دا خو یو څو اسونه دي 2 اسه او شپږ زغرې بل جمدي نیسو ښه نو لاول صیبه دغه شروع شوه مبارزه نو هلته کې هم داسې خلک و چې امن پسند و ابوجهل ته یې وی عتبه له ټول راغول شو عتبه ورته وی عتبه بس زمونږ قافلې له راغلي قافله بچ بچه ولاړه څه له جنګ کوو دا خو ټول زمونږ تربوران دي زمونږ رونه دي زمونږ بچ پرېږده بس مونږ ته خپل وطن پرېښود بل وطن ته لاړ جنګ څه له ورسره کوو عتبه وی زما هم داسې خوښه ده جنګ کول نه خو د ابوجهل شیطان دی دا پوهېول پکار دی خو د جنګ سردار ولې عتبه و جنګ نه کوو بس ځای کې ځو قافله او د ټول اخوا پلار دی اخوا عبدالرحمن دی خو ابوبکر تاسو پوهېږئ هلته کې دغه دی دا څه ورته ویلې کېږي عتبه دی سردار دلته ابو حذیفه مسلمان دی زوی یعنې ټول ګډوډ رور اخوا هلته عباس هم پکې راغلی د رسول الله مبارک زوم هم دی پکې ابوالعاص د عمر باما هم دی پکې عقیل هم دی پکې د علي رو یعنې ټول خپل اوس جنګ کوو بس مونږ ته یې وطن پرېښود هغوی پېچو خپل دین یې پېښ چې ابوجهل خبر شو که نه بس هغه چغې جوړې کړې ښه کاکاجي یېرېږي ولې زوی یې خوا د ابو حذیفه بس کاکاجي وې عتبه وې ښه پته به ولري چې نر اوس څوک ټوپۍ راوړی نو سر یې غټ و ټوپۍ په سر نه برابرېدله نو په رومال یې وتړه او په دې سینې د شوترمرګ وزر یې لګولې وې او راووت وی شیبه روضه وایي رور ته وایي ولید روضه زوی ته وایي اوس پته لګي چې نر څوک درې واړه راووتل چې راووتل وی روضې راته انسوار درې واړه تپوس یې ته وکړه څوک یې فلان کې انسواري ته څوک یې فلان کې وی اوس دا دننه دی زموږ تربوران راولېږي رسول الله مبارک کوره نواز وکړه اخرج یا حمزه وده علي وځه او حضرت عبیده رضی الله عنه هم د تره زوی و خپل یې وویسته هېڅوک دا ونه وایي چې ګنې پردي جنګ کوي حمزه علي عبیده وځئ ورغلې میدان ته ووت حضرت حمزه او عتبه سره پردون وشو
یو بل حمله کې ټس شو او دی و مردار علي او ولید سره په پرځونه شو، ټس شو ولید و مردار او عبیده او شیبه سره په پرځونه شو، نو عبیده زخمی خو دا دواړه په ورل حمزه او علي هغه مردار کو لومبه درې خو هغه بل شو میدان به وګټو او عبیده را وس نبی رسول الله لا زخمی یا الله رسول مال به الله جنت راکوي الله بیا شهید بیا عام جنگ شو یا عام جنگ شو ونستیم پکې راځي نو الله پاک قصه خو ډېره اوږده ده او الله پاک مسلمانان له بری ورکړه او کافران خدای پاک ذلیل کړل او یا تې ونیول او یا کسان پکې مرداران شو مختصرا